نو زه په 1999 کې د امریکا څخه کندهار ته ولاړلم. نو په دغه وخت کې یو چانس راته برابر شو چې رشاد صاحب د دوی په کور کې د نږدې څخه ووینم. نو ډېر وارخطا هم ومه چې داسې یو لوړ شخص سره مخامخ کېږم او زما د خبرو استعداد هم دومره ډېر نه و. خو په هر صورت چې کله ورسره معرفي شوم د سره دې الله ښه وکړي، الله دې جنتونه په نصیب کړي. ډېر په خوږه لهجه او په ډېر ښه الفاظو یې زما هرکلی وکړ او بیا یې پوښتنه مجلس مو سره وکړ. په مجلس کې پوښتنه راڅه وکړله چې د چا زوی یې. بیا ما ورته وویل مل زه د حاجي محمد کریم خان زوی یم او دغه ستاسې د کور هاخواته د ډاکټر سید امیرجان کوټۍ چې وه دغه زموږ وه او زه ډېر کوچنی وم چې په دغه کور کې پیدا سوی یم. بیا وروسته زما پلار دغه کوټۍ په 50,000 افغانۍ خرڅه کړله. نو په دغه مجلس کې مو دغه بحث سره کاوه. بیا ده راته وویله چې اوی ښه ما وپېژندی، دی یو وخت ګدامدار و، بیا وروسته په میدان هوایي کې تحویلدار شو. نو دغه یو خاطره چې زما د پلار په باره کې ډېرې خبرې نورې راته وکړلې او زموږ په امید یې وپېژندی. علامه عبدالشکور رشاد صاحب یو ډېر لوړ شخصیت و. په مجلس یې زه نه مړېدلم. بیا وروسته نو چې ما د دوی د لمسۍ سره واده هم وکړ چې د محمد صادق حاجي محمد صادق مرحوم حاجي محمد صادق پوپل لور ده. نو تر اوسه پورې شکر دی الحمدلله د 4 اولادونه لرم، دلته په امریکا کې ژوند کوم. نو د سپېڅلي صاحب د خواهشه سره مې سم دغه یو کوچنکه خاطره چې دی دومره ډېر اساس انسان و، په لږ وخت کې څوک پېژندلی سوی او د هغه فامیل یې پېژندلی سوی، مشران یې پېژندلی سوی او په ضمن کې مجلس یې دومره شیرین و چې زړه دې نه غوښتی چې ځینې ولاړ سې. په دغه حال کې الله پاک پنهان صاحب وبخښي هغه هم راغی، مجید بابی و او ارواښاد ډاکټر پالوال صاحب دا هم تشریف راوړی. نو رشاد صاحب یو نابغه انسان و، الله دې جنتونه په نصیب کړي. داسې خلک ډېر لږ پیدا کېږي. بس الله پاک دې د دې جنتونه په نصیب کړي سره د ټولو نورو استادانو او پوهانو. خدای تعالی دې سپېڅلي صاحب ته هم ښه خوشحاله ژوند ورکړي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.